انسان څونه جذب پیدا دی، څونه مشکلات. یاره که دونه غمونه دونه مشکلاتونه پر غره باندې لا راسي دا به ویلې سي. زه لا بیا هماغسې پاتې یم. اوس زه د زړه د تشولو سړی لا نه لرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله پاک دې راوله بابا شکه. خیر و خیراتی. شکر دی الحمدلله. ته څنګه؟ صحت ښه دی؟ والله بس ښه دی، بد نه دی، ګزاره کوي. حاجي غفار اکا دا څه کوې؟ کور ته ورغلم دروازه مې وټکول، ما چیرې دی حاجي غفار؟ ویل هغه په باغ کې ناست دی. ما ولې وایي دا څو ورځې کېږي ګر سره دلته بیا چې خراب دی دلته په کور کې نه کښېنې دی او باغ دی دی. خیریت خو بګي سړی دا اوس څه کیسه ده؟ والله بابا چاکا څه درته ووایم، د زړه نه دی، د زړه مې داسې دی پټاوېږي درسره پټاوېږي. دا څه وایه څه در سوي دي؟ مشکل څه شی دی وروره؟ زه خو دې نه یم خوړلی دا دې زه خو یم زما سره مشکل او ستونزه حل شریکه چې زه یې در حل کړمه. بابا چاکا والله که سړی اوس شاته حال ویلی شي، خدای دې نه کړي که حال شاته ووایه درسره کې مې پس خند در وایي. یا وروره ما ته د اوس انډوالي د خدا دې ږیره مو سره سپینې سولې کیسه راته وکړه. موضوع څه شي ده وروره؟ ته ولې دونه دا زړه دې ولې دونه کوچنی دی لکه د چونو ډک ده؟ کیسه وکړه. بابا چاکا زړه مې بالا پټاوېږي. دا دې زړه مې پټاوېږي بالا خو کیسه راته وکړه. ته وبویده په زړه کې یې ساتلی هم نه سمه، خو دا چې ته زما د وخت ملګری، ما تا خو نه ډېر ښه وخت تېر کړی دی. خود به مو تېر کړي تا سره به دغه د زړه درد شریک کړم. خود یې شریک کړه. لږ ولې دا زړه سپک سي؟ بابا چاکا په کور کې مې ژوند ډېر تریخ دی. او وی زمنان مې په کول نه کوي. نو اوس مې اراده ده چې وروره دومه کوزده وکړم. دا څه وایه دومه کوزده څنګه کوې؟ دا خو دې ژوند راغلط تریخېږي. په دا کې به وروره نه کې ژوند جوړ سي. دغه وروره دونه ته به ځان هغه خپل مور کوي به بلا سات چې زه به وروره خپل دا دومه کور والا به بلا ساتم. اول خو دې د ژوند ته فکر وکړه چې ژوند دې خراب نه سي. دوم ته خو وروره پیسهدار سړی ښې پیسې لري، هر ځای کولی شي دوستي وکړي، هر څوک ستا سره دوستي کوي. نو ځای دې معلوم کړی دی چې باید چیرې دوستي وکړې که یا ځای مې معلوم کړی دی، خو زه نه سم کولی چې ورسم. هغه زموږ د غریب عطا محمد کاکا لور دې لیدلې ده. ستربر و ښه و عطا محمد کاکا و ښه پېژنم. د دې د نامه به دې اورېدلې خلک یې خورا صفت کوي چې دا منه ډېر ښایسته نجلۍ ده او ډېره منه په کار په هر څه په کمال باندې پوره ده. ګوره ما اولا تا ته وویله ښې پیسې لرې، هغه هم 15 کلنه نجلۍ ده. خلک وروره 15 کلن راولاړ شي 15 کلنه نجلۍ راوغواړي د پیسو په زور. ته خو ماشاءالله دا دې ځوان یې، تر اوسه پورې خو د بیخي ځواني دې ده. ګوره که چیرې هغه عطا محمد کاکا درته وویله چې 40,000 یا هم 10,000 ډالر زه دغه غواړم ولور غواړم، ته یې ورکوې؟ بابا چاکا لومړۍ خبره خو داسې ده ښه، ما خو وخت هم کولی شوی، خو زه نه سم کولی چې زه ورته ووایم ستا په څېر ملګري م پکار دي. 10,000 څه کوې چې 15,000 چې زما په مرکه باندې ورشي، دا زما زړه پر دغه خطر درد کوي چې زه اوس څوک فکرونه سوچو داسې لیونی کړی یم. سر مې خلاص سو. اوس اصلي مشکل دلته دا دی چې باید یو څوک ستا په مرکه ورسي. خبره هم دغه ده. بس بېغمه اوسه. نو څنګه دی دوی لږ ګزاره کې سم دي؟ کورنۍ یې څنګه ده؟ کورنۍ ښه کورنۍ ده، نجلۍ ډېره ښه ښایسته سیکه لري، ښه په کار په هر څه په کمال باندې پرام ده. بس بېغمه اوسه. نن زه لږ کار لرم، دا کار سره خلاصومه، سبا ته ورځمه د عطا محمد کاکا کور ته، او نن ماښام خبر ورکوم چې د کور دې ونه شورېږي. سبا ورځمه دوستي زما سره وغواړه. بابا چاکا دا کار چې راوکړي چې ته هر څه وایه زه په ټوله شپه ستا په خدمت کې یم. مه راوینه موږ ته بس د هغه بس کفایت کوي چې زموږ انډوال لږ شپه ته بیا چې سم سې بېغمه اوسه. سبا والله اوس مې لږ د زړه درد ارام شو. تا باید وختي لا د زړه درد کم کړی وای. زه بابو چاکا لکه چې بیخي مړ حساب کړی و که څنګه؟ بس نو ورسره یو ځای شوي فکر عقل سوچ ګرده کار پرېښی و. اوس مې دا دی شکر دی الحمدلله هر څه سره برابر شو. بېغمه اوسه. درځه اوس کور ته درځه. بلا ته بیا داسې په کور کې داسې دغه وکړه تمثیل وکړه په کور کې داسې تمثیل وکړه چې دا کوردار او دا نور خلک پوه نه شي ته دومه کوزده کوې. بله دې ژوند تر غلط ترقېږي هلکه. داسې ورته خوشحاله کېږه نه کېږه. مارکه شکو د عجیب څه بله ښه خبره انشاءالله د خیر دغسې به سره خوشحاله کېږه. دوی ته داسې انګېزه ورکړه چې واقعي موږ داسې وروره بس دغه یو کورنۍ ده. کور دې ودان بابا چاکا.
څلوېښت لکه افغانۍ وه. والله د پیسو هم بد شی دي. پیسو بس پیسې چې یې هر شی کولی شي. یو 14 کلنه نجلۍ وه ورته والله دغه پیسې داسې دي. والله پیسې هر شی کولی شي. ژوند اړ یم یاره پیسې دونه ته نه جوړوي. بله خوا دې د دومه دی په وکړ. 14 لکه افغانۍ پر خوله یې دي. پر خوله یې کېږي والله. 14 کلنه ښه. دا د بابو چاکا خو چې ولاړې بیا معلومات رانه کړي. زه په 2 ورځو کې معلومات درکوم. بابو چاکا کور ته خو هم راورسېدم. څنګه د دریا وزنه چې فکر کوم چې یو شادي مادي پکې وي. یاره ما ته خو دا کار سم نه رامعلومېږي. په لاس معلومات یې وکړه. السلام علیکم. سلامت شه څنګه؟ شکر دی خیر په نصیب شه الحمدلله. فکر کوم چې دا شادي مادي دا د بابو چاکا ته د زوی واده دی که دسمال مسمال راوړی دی؟ د زوی واده نه دی. نو د زوی واده نه دی نو بیا څه کیسه ده نو؟ بابو چاکا خپله واده کړی دی هلته په هغه بل کلي کې د عطا محمد اکا و. عطا محمد اکا لور یې غوښتې ده. هغه کیسه ده کلي کې؟ هغه کلی دی. ما کوه دا خو زما په مرکه دی کړلي وو. هغه زما په مرکه کړلي وو. 40 کاله یې څنګه چم وکړي؟